پاکستان د صوبې کراچۍ ښار کې د ښځو د مرکزي زندان سوپرډنټه بشا ویلي دي چې د عدالت په حکم یې 300 ښځې او 200 ماشومان جیل کې ساتلي دي. په دې کې 129 افغان مېرمنې دي چې ورسره 108 ماشومان دي. دا خو ډېر غټه ویډیو ده. زه نن پوښتنه دا کوم چې ته وایې چې ما 52 ملکونو ته شکست ورکړی. د 52 ملکونو ته چې شکست ورکړي هغې د هغې خویندې میندې دسي ته چې وایې چې ما 52 برطانیې او امریکي او سترو قدرتونو ته مې ښکرونه مات کړي. د هغه سترو قدرتونو چې ما ورته شکست ورکړی د هغې هغه خویندې میندې چې بېدبي دي ما پې نیمې لوسي او نیمې ښکاره وي هغه په حیا کې دي هغه په حساب باندې د هغې خویندو میندو سره به څوک داسې کار وکړي چې څنګه کار ستا د پاکستان تا سره ستا د دې خویندو میندو د بورکه کې او په حجاب کې کوي. د هغې چې هغه لوسي یا بې حیا ښځې دي زموږ او ستاسې په حساب کافرې دي د هغې خویندو میندو سره څوک ګوتې ورته وړی شي. دغلته یو پاکستاني و خالي دغه د ویډیوګانې بیا تاسې کتلي یو برطانیي جلۍ ته په 14 کلنۍ و خالي میسج یې ورته کړی په میسج باندې دعوت کړې وه راغې سه مهربان هغه پاکستاني ونیو شاته ورته دغه واچولې پاکستان ته به یې ولېږي ډیپورټ به یې کړي د دې خاور نه به یې ولېږي. او ستا خویندو میندو سره په سپین بولدک کې په کراچۍ کې په سند کې ماشومانو سره د هغه کارونه کېږي چې هغه قسم په خدای که اسرائیل د فلسطینیانو سره کوي. او ته سه مهربان دلته راځې ماته وایې چې ما 52 ملکونو ته فتح مې کړې ده. د څه شي فتحه؟ د فتح والا خویندې میندې داسې بېعزته کېږي د فتح والا خویندې میندې ماشومان داسې بېعزته کېږي. ته خو وکړه د دې پوښتنه خو ته وکړه دا فتح خو موږ خو تاسو ته بیا وکړه چې د چا په ټوپک ته جنګ کې 20 کاله دی دا جنګ وکړو دا مخکې هم جنګ وکړو چې د چا په ټوپک ته جنګ کې د چا په مهماتو ته جنګ کې هغه تا لپاره دې لپاره تا ته مهمات او ټوپک درکوي چې ستا خویندو میندو سره دا کارونه وکړي. ته یې پوښتنه کولی شي وکړئ که نه د 52 ملکونو هم شکست ورکړی سبا دغه اعلان وکړي یو اعلان وکړي چې راځئ ورسې مهربانه ملي قیام دی د پاکستان په خلاف باندې راځئ موږ د خپلو خویندو میندو پوښتنه کوو. ته یو اعلان خو وکړه زه به ستا د 52 ملکونو شکست ومنم ووایه چې د پنجابي ته زه شکست ورکوم ټول افغانان به همدغه سره ونه درېږي د بېناموسه به خو ته خو دا نشي کولی که نه ځکه چې تا ته خو چې دا ټوپک درکړی او تاسو ته دا 20 کاله دا 45 کاله موږ سره کومک کوي د دې دپاره پاکستان موږ له دا ټوپک راکوي پنجاب چې زموږ خویندې میندې پاکستان بېعزته کړي زموږ ماشومان بندیان کړي زموږ ځوانان وژني زموږ وطن تباه او برباد کړي د بل شي دپاره یې نه درکوي. همدغه پروژه ده په تا باندې عملي کوي. ته یې مهربانه بیا راځې دلته غټ غټ لګېږم چې موږ وروسته شکست ورکړی موږ نه وروسته هم شکست ورکړی او نه 52 ملکونو ته هم شکست ورکړی د یو پنجاب د موږ د جوابه نه یو. نن تاسې وګورئ په سند کې ما ته معلومات د پاکستان پولیس ما ته معلوم دی ټول خلکو ته معلوم دي. قسم په خدای چې په مابسونو کې زنانه سره هغه کارونه کوي چې یقین وکړه چې دلته د ویلو نه دي. ستا خویندو میندو سره هغه کارونه دا پاکستان پنجاب کوي. دې پوښتنه کولی شي راخلاصولی شي چې زه دومره قدرت لرم چې د 52 ملکونو له شکست ورکولی شم خو خپلې خویندې میندې دغه نشم راخلاصولی. دا ټوکې دي که دا رښتې دي. ډېر افسوس دی ستاسې په حالت باندې ډېر افسوس دی. وای اړم ډاکټر افغانان ورنو کاشکې زه کله ویم کاشکې ویم چې خدای مسلمان وی چې د بنګلادیش مسلمان وی د انډیا مسلمان وی د سریلانکا مسلمان وی د هر دې چې مسلمان وی خو کاشکې چې دا افغان نه وي زه سه مهربانه د افغانستان نه وي ځکه چې دومره بېعزتي زموږ کېږي چې په دنیا کې د یو قوم هم نه کېږي د یو خلکو دومره د بنګلادیشي خویند میندو ته په پاکستان ته دې ګوتې ویسي د یو انډین خویند میندې ته به داسې ګوتې ویسي څوک یو ایراني د ایران خویند میندې ته به داسې ګوتې ویسي لکه افغان خور ته چې وړي لکه افغان مور ته چې وړي لکه افغان ماشومان سره چې ظلم کوي داسې کار به څوک وکړي دومره جرأت به څوک پیدا کړي پاکستان مګر په افغانانو باندې فوټبال شروع کړی دی سه مهربانه او دومره د حرامین پولیس دی د پاکستان د دې پنجاب او د دې سند چې دلته نه د پیسې والي هلته نه ورته نور پولیس پوه کړي خو بیا مه راپرېږده په دې پول یې مه راپرېږده که نه ولې راپرېږدي دلته نه ترې رشوت واجل دی مهربانه په مابسونو جیبونه دې تالاشي کوي هر رقم عمل ورسره کوي ماشومان یې په دې مابسونو کې پیدا شو دلته مړه شو په دې مابسونو کې او زه بیا ما 15 کاله تاریخ دغه کړی او ما 52 ملکونو ته شکست ورکړی ولکه زه دا همیشه دا خبره کوم چې دا خلک و چې عمران خان نه ویډیوګانې او د عمران خان نه ویډیوګانې او دغه چې راغلي دي که نه هغه تاسې به کتلي په سوشل میډیا باندې یقین وکړئ چې د 99% د پاکستان ISI زموږ د جهادي لیډرانو ویډیوګانې ډکې کړي 99% دا کوم کار چې عمران خان سره کړی قسم خدای دی ټولو سره کړی
ولا فضل الرحمن سره کړو ولا چې فضل الرحمن سره تا کړی دی ولا یقینو چې سمیع الحق سره دا کار کړو سوچ جهادي لیډرانو قسم دې ټول نه ویډیوګان کې کړی دی مهربانه د پاکستان په مقابل کې څنګه هم نشي کولی لکه چې څنګه کې دغه شان ویډیو ورپسې راښکاره کوي دا یوازې د عمران خان ویډیو نه چې تاسو ښکاري چې عمران خان جلۍ سره په ټلیفون خبرې کوي یا سه مهربانه فاحشه خبرې ورسره کوي دا دې ټولو نه ډکې کړي آیسای دې ټولو نه ډکې کړي ځکه ورته ویل که څنګه موږ بله ورځ د پاکستان په مقابل کې دا حالت هم کوم لکه څنګه چې د عمران خان دی تاسو ټول د پاکستان مقابل کې غږ نشئ کولی من خلک مسره دلته په جنګ اچولي او عام طالبانو مسره په جنګ اچولي مګر نو ټول تاسو یې مهربانه داسې کړي یاستئ چې غږ د پاکستان په مقابل کې تاسو نشئ کولی غیرت څه شو پښتو څه شو افغانیت څه شو ولکن نه افغانیت پاتې نه پښتو پاتې هېڅ شی نه دی پاتې ضد کس به داسې کلاشینکوف داسې دا که ولس غږ دې وکړو بس طالب سره کلاشینکوف داسې داسې مهربان په سر یې د تقدیر وال دی ټکول دی بېعزتي ده توهین دی داسې مهربانه مور به د سره خور به د سره د هغې په مخ کې به دې رانیسي وښي به ټکۍ به داسې مهربانه چې یو وحشت هم راښکته کړی دی حکومتونه داسې نه کېږي حکومتونه هېڅکله جنګي ډلې حکومت کولی نه شي حکومت هغه خلک چې د قلم خاوندان موږ نه د غر نه 20 کاله جنګ کړی هغه راکوشل داسې موږ امید لرو چې موږ ته حکومت وکړي او موږ ته وطن جوړ کړي کار اخلي کار ته چې ونه سپاري هېڅکله دا کار نه کېږي نن چې تا نه امریکا تا نه لاس والي دا اوس تا حکومت چې روان کړی د امریکې په سر دی روان کړی 415 میلیونه ډالره خارج تاله درکوي 100 میلیونه ډالره هر جمعه امریکا د افغانستان حکومت ته دا پیر حال طالبانو ته ورکوي نن چې تا نه امریکا لاس والي ته د حکومت 2 ورځې هم نشي چلولی د امریکې په سر یې چلې عجیبه خبره دا ده چې اشرف غني ته پیسې ورکولې هغه ناروا وه تا ته چې پیسې درکوي هغه روا ده عجیبه قضاوت دی عجیبه اسلام دی عجیبه دغه دی لاړ وطن هم در په در شو صاحب مهربانه موږ به همدا کوو اوس بله ډله به پیدا کېږي بله ډله هغه وایي چې زه بلکل تعلیم نه منم او د تعلیم نه موږ همدا کوو لکه د کشتۍ میدان هم د افغانستان هم جوړ کړی یو به یو راسملو بل به بل راسملو همدا بدبختیانو سره ټول عمر به هم د جهادونو او د جنګونو سره مخامخ یو دغه لایب به زما یاد ساتئ چې اصلاح شئ سعودي عرب کې راته مې ویلې چې څومره دغه 10% اسلام کوم دي ته نړیوالو راورسو ته د نړیوال نه بغیر حکومت کولی نشي کولی د امریکې نه بغیر حکومت ته کولی نشي دا اوس هم ستا دا کورونه چې په قطر کې دي د دفتر خرچه دي هر څه امریکا ورکوي دغه تا ته دا پیسې اوس هم امریکا درکوي نه ما عام ولس غولوه ما عام طالبان غولوه ټوله لوبه ډرامه هم جوړه کړې ده ته ولس ته صحیح خبرې نه کوئ ما په دې میډیا باندې همیشه رښتیا خبرې کړي تیزې خبرې به مې کړي داسې خبرې به زما د خولې نه برباد خو رښتیا خبره مې کړي منافقت مې نه دی کړی د جمهوریت په وخت کې مې دومره نیوکې کړي په جمهوریت باندې چې حد یې نشته دی